غنی بابا د خندا په سناو باندې نظم لیکلی دی او خندا وای د خوشحالو فصل او د خوشحالو میوې ته. غنی خان دا نظم په جیل کې لیکلی دی او د جیل حالات ډیر خراب وي. نو غنی خان د داسې حالاتو نه تیریږي او خوشحالو ته ډندېږي. نو وای چې ځان تخنو مډیر خو ډیر افسوس د خندا نه راځي د غریب کخي کرا سایه د هما نه راځي. ځان ډیر خوشاله وم تر دې پورې چې د خوشالولو د خندا د پاره ځان تخنوم هم، یعنی غواړم چې مصنوعي لارې می اختیار کړې د خوشالو د اغستو د پاره د خنداګانو د کولو د پاره، خو باوجود داغه هم نه خندا راځي نه خوشحالي راځي او د غریب کخي کرا سایه د هما نه راځي. غنی خان ته ځان غریب کخه ښکاریږي. کخه څه ته وایي؟ کخه پوخا باب چې دا پټي کرل شي وو نو د تبا سارویت له نو د پټو د چوکیدارۍ د پاره چې به کم سړی ونیو په دانو باندې کم فصل چې با وو داغه نه به ولا یو دړې د دانې ورکولې هر د هر پټي مالک نو د به کخه وي. کخه ډیر غریب وي. نو غنی خان ځان دلته کې بالکل بیکسا او غریب دغه تصور کی او سایه سوري ته وي هما هغه خیالي مرغه دی چې د چا په سر تیر شي نو الله تعالی هغه له بادشاہي ورکی. غنی خان وای چې زه د ما مثال داغه کخی دی نو اوس بادشاہ چې کله څوک جوړیږي نو هغه د بادشاہ په کور کې چې پیدا شوی یا نواب وي یا سردار وي یا خان وي دا خلق حکمرانان جوړیږي. د کخی بچي غریب بس بادشاہ جوړ شي خو سکول ته نشتله. نو غنی خان وای چې را زما مثال د کخی دی او په ما باندې د خوشحالي هغه سوره ناراضي وس د تخاپری د پری حل چلی دی نشي ودلته کې پری لیکل دی خدا پیری پکار دا ځکه خاپری او پری دا تقریبا یو لفظ دی. خودلته کې غنی خان تضاد خای. خاپری وای خاصتا خیالي مخلوق دی او پیری چې دی هغه وای مونږ ایسه پیری دی کنه یو ښه شډل بدل مخلوق خیالي مخلوق دی. نو غنی خان وای چې د تخاپری د پیری حل چلی دی نشي او ور پس په حرام د خره ډیران لګیا ناراضي. غنی خان وای چې را ما ته خو لکه دا غنی خان ځان چې تخنین نو دی پاره چې را د خوشالولو څوک نشتا په ټوله دنیا کې د دنیا واکدارانو د وطن غاصبانو د قام دشمنانو دی له سور کو غمونه ور کوي او بیا د غنی خان له الله عقل ورکړو ډیر زیات احساس وسروم ډیر زیاتو. نو دغه حس چې دی هغه په نه خبره باندې بیا لمبکیږي خفکیږي. غنی خان په قام خفکیږي غنی خان په سیمه خفکیږي. نو وای چې را زکه د ځان سټل کی ځان په خپل خندای چې را زکه سو خوشالي نه راکې په خپل خو وخندم نو ځان وتخپي او دغه باوجود خندانه ورزي ځکه چې خندا رخصت شوی ده او د تخاپری د پیری حاله چلی دی نشي. اوس غنی خان ته پیری هم خاپری ښکاریږي ځکه چې سشته دی نه. نو غنی خان ځان ولې خندي ځان ولې تخني نو دا خندا څه ده دا د تخاپری ښکارا شوی نه. غنی خان د داسې حالاتو نه تیریږي په دې وخت کې چې دا خندا ورته هم ډیر لوی شیخ کاریږي او حقیقت کې په ژوند کې یو داسې مرحله راځي چې بل څوک خان دي او مسکی کیږي نو ستا باغت زړه کیږي چې خدای پاک سب بختور دی چې دی خان دي او دا حال په هر چا باندې راځي. نو په غنی خان باندې راغله دی د تدا خندا هم خاپری ښکاریږي او کوم خندا چې ځان په خپل و تخنه دی وخندي نو دا خندا ورته هم شادادګي ښکاریږي خاپری ښکاریږي د الله لوی نعمت و تخکاریږي ولی چې خوشحالي نشته دی. نو غړ پس په حرام د خره ډیران لګیا ناراضي. غړ چې دی سپه خو په غړو مېني خو چې کله غړ نوي نو په د باندې حرام وي او خر خو په غیا خوشالي خو په ډیران لګیا دی نو په ډیران کې غیا کم دی دا. یعنی مقصد دا دی چې
څنګه چې پسپی باندې خلکو غوړ زړ بند کړي او دته دا سپورې اچي، نو دغه رنګي چې څنګه د خر په ډیران ولاړ او غیانې په ډیران غیا چرته، نو دغه رنګي غنی خان داس حالات راغسته دي چې خوشحالي نشته ده. خدای کو که مجنون د سم مجنون و چې صحرا لاړ او پوه شو چې په دې چې په محل کې لیلا ناراضي. غنی خان د خپل خوشحالي ولې خرڅ کړي، یعنی ورې کړلې، قربان کړلې، نو د سغواړي د سوق دی. غنی خان بیا خپل موازنه د مجنون سره کوي چې خدای کو که مجنون د سم مجنون چې صحرا لاړ، لکه مجنون چې په لیلا باندې مین شو، نو مجنون هم شهزاده و، په محلونو کې اوسېدو، لیلا هم شهزادګۍ و، په محل کې ناسته و. خو چونکې د لیلا پسې مجنون شو، او بیا مجنونان څوک محلونو ته پریدي، بیا خو د اوقات نه وکنه چې د محل ته لاړ شي د شهزاده په حیثیت باندې او لیلا سره کینې او دیدنې وکړي، نه دی خو بس را پرېوتو غریب، نو دی به چا پرېښودو نه، نو د بس چلو کو د لیلا د لیدلو دپاره لیلا به یو علاقې نه تېرېده، صحرا نه تېرېده، خدای خبر چې چېرته وه په دوره باندې تله، په کال کې یا په 2 کال کې یا په 5 کال کې یو پیرد وه، نو ده ورته دغه صحرا مقام جوړ کړی و، نیولی ورته چې یاره ځه د دې نه چې تېرېږي لیلا، نو زه خو به یې نمه، ځکه چې د لیدلو څه امکانات به یې نه وو. اوس په دې سودا باندې لکه خلق مجنون ته څه وایي، لکه بختور و که نه ډېره غټه قرباني ورکړې وه، خو نه مجنون له څه پکار و، مجنون له د لیلا دیدن پکار و، او چې په محل کې نه کېدو نو د متبادل لار اختیار کړه، په صحرا کې کېدو دغه دیدن د لیلا، نو دا د جنون نو اختیار کړی، دا خو د عقل جنگولی و، دی په عقل باندې په دې صحرا کې ناسو، خلق بوته لیونی وي خو لیونی نه و، دی ښه هوښیار و، ځکه چې ده څه غوښته هغه په محل کې نه میلاوېدو، نو په صحرا کې ورته میلاوېدو، لیلا به د صحرا نه تېرېده، یا به کېدی شي په میاشت کې یا په هفته کې یا په کال کې، بهرحال د ده غرض کېدو، ده چې څه غوښتل هغه ښه په صحرا کې په اسانۍ کې کېدل. نو دی چې کله پوه شو چې محل کې زه لیلا نشم لیدلی، بس ووتو صحرا یې ځان له پړاو جوړ کو. غنی خان دلته کې د خوشحالۍ د حاصلولو مصنوعي او هغه طریقې کمې چې الله نه خوښوي او کمې چې د انسان او د انسانیت د وینو زو پسکلو باندې بل ته ملاویږي، نو غنی خان و چې دغه طریقې مال راځي. زه د خوشحالو مجنون نه یم، لکه څنګه چې مجنون د لیلا لیونی و، نو غنی خان وایي چې زه د عیاشو د نوم او د شهرت او د کرسۍ وږی نه یم، چونکې دا خو د باچا خان مشره زوی دی، نو ځکه په ده باندې د حالات راغلي په جیل کې گرفتار دی. نو دی دا خبره کوي چې یاره خوشحالي خو زه په هره طریقه باندې حاصلولی شم، لکه د مجنون په شان، خو زه ویم چې یاره ځه څه د زړه یعنې ضمیر سودا به وکړم، قام به خرڅ کړم او هېڅ پروا نشته، څنګه چې دا نور خلق لګیا دی زه به هم داسې شم، نو ماله به خوشحالي راشي. کو فرض کا د باچا خان په قدم باندې د قدم پکې ښودلو ما ته باچاهت نه میلاویږي، اقتدار نه میلاویږي، مزې خوشحالۍ او نوم او شهرت نه میلاویږي، نو هېڅ خبره نه ده، د حالاتو سره سمجوته وکړه، کمپرومایز چې ورته تاسو وایي هغه ورسره وکړه، را به شي. صرف غیر ته سر ټیټول پکار دي. نو غني خان وایي چې نه، زه داسې نه کوم چې څنګه چې مجنون وکړه، یعنی زه د خوشحالولو د پاره خوشحالي راځي ما ته، چې خوشحالي راځي نو هغه د قام او د سیمې او د انسانیت د ښېګړې، چې یاره زه د دې خیرخوا یم، زه د دې ښېګړه وکړم، نو په دغې طریقه کو راځي، نو را دي شي که نه راځي، او ما په دغې جرم کې خلق په جیل کې ساتي، بندي مې ساتي، نو ودې ساتي، زه بله لار نه اختیاروم، هم دغه لار چې زما قام خوشحاله شي، زما سیمه آباده شي،
نو زه به خوشاله شم. د دې نه علاوه چې زما قام ځپلی کېږي او زما سیمه بربادېږي نو زه هغه خوشحالي ځان ته نه غواړم، حاصلول نه غواړم. نو خدای کو چې مجنون د څه مجنون ته لیونی ته وایي، د دې په کومې مجنون او کومې لیونی و چې صحرا لاړو او پوه شو چې په دې چې په محل کې لیلا نه راځي، د مقصد په محل کې نه حاصلېدو، نو په دغه کې حاصل کو، په صحرا کې حاصل کو مجنون. لکه څرنګه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم دین راوړو د انسانیت د ازادۍ د خیر ښېګړې لپاره، د ټولې دنیا واکداران هغه ته یو شو، تر دې پورې چې لالچ ورکو چې یاره دا ته چې کوم خلق را بیداره دا مه را بیداروه، بادشاهي غواړې بادشاه درکو، بادشاه به دې کو، د عربو څه غواړې، جنۍ غواړې ښکلې جنۍ به درکو، مال غواړې مال به درکو، خو دا غریب را پسې مه بیداروه. پرېږده چې موږ د دې خلقو او د انسانانو د وینې او زوی څکو، ته دې مه را بیداروه. نو کو چېرې رسول پاک صلی الله علیه وسلم بادشاهت غوښتلی، نو مقصد د نبی علیه السلام بادشاهت وی، لکه څنګه چې دا نور خلق لګیا دی. نو نبی علیه السلام خو عربو بادشاه کو، بادشاه شي وکنه، خو نه مقصد دغه دا نو، مقصد دغه د ریاست بادشاهت اختیارات اغستلو، د ریاست بادشاهت په لاس کې اغستلو، او بیا د دې ریاست په ذریعہ باندې او په زور باندې د انسانیت خدمت او د ظالم مرسته او د مظلوم لاس نیول چې داسې باندې کې. نو هغه غریب د مکې نه لاړو مدینې ته، نو هلته ول الله بادشاهي ورکړله، حالانکه دلته کې بغیر یعنی موسی علیه السلام چې موسی علیه السلام کو فرعون ته خپل ځای ویلو او د فرعون د مرګ نه پس په موسی علیه السلام بادشاه شو، خو د بادشاهي نه غوښتله، د نظام بدلول غوښتو چې نه انسانیت دی، څوک د ظلم په ژرنده کې دل نه کی. نو بادشاہت لکه متبادل لار موسی علیه السلام اختیار نکړه، متبادل لار نبی علیه السلام اختیار نکړه. نو غنی خان وایي چې زه هم نه اختیاروم دغه لار، چېرې زه مړه اقتدار دی خو په هره طریقه باندې حاصل شي، حاصل به کم نه. اقتدار حاصلول د غنی خان او د باچا خان مقصد نه و، بلکې د پښتون قام ښېګړې او ترقی او د پښتني سیمې آبادی، دا د هغې خدمت و، دا د هغې مقصد و. لاړو لیونی د ورک شو تا چې حکم ورکړلو چې کور ته د رنګونو به څو کاله رڼا نه راځي. حالات پیدا سره راغله چې په کلونو باندې بوس د رنګونو کور ته مې غني خان دي، دا خو د رنګونو کور و، دا خو به بادشاهان لاړو جیل ته، په جیل کې پړ مخې پراته دي غریبانان. نو غني خان الله ته وایي چې لاړو لیونی د ورک شو تا چې حکم ورکړلو، بس لیونی د لاړو ورک شو، بله لار به ونه لټئ چې تا حکم وکړلو چې ځه ای غني خان ستا کور ته به اوس په کلونو باندې رڼاګانې نه راځي، نو هېڅ خبر نه ده، لیونی ورک شو خبر نه ده، په جیل کې دي. نن د سامري سره ټیکه د جماعتونو ده او ځکه لیونی له غټ پټکې او قبا نه راځي. غني خان بیا د الله سره چې کوم راز و نیاز کوي، نو وایي ورته چې یاره یا الله زه پټکې هم نشم ولی، ګیر هم نشم پرېښودلی او قبا هم نشم اغوستلی، ځکه چې دغه چا اختیار کړي دی، دغه چا اغوستی نو هغه د سامري اولاد دی. نن د سامري سره ټیکه د جماعتونو ده، دا څومره جماعتونه چې دي، مسجدونه چې دي، مذهبي جماعتونه، څومره مکتبونه مسلکونه چې دي د ټولې دنیا، نو دا خو په خپله د مال او د دولت او د مال څورته وایي جاه او د مال وږي دي. نکه دا ماته چې د مذهب او د پیغمبرانو واقعات بیانوي، دا خو په خپله د جاه او د مال وږي دي، د خپل عزت او د خپل جیبونو ډکولو حریصان دي. نو ما چې دی وکتل چې دی په خپله وږي تږي خلق دی، نو بس ما وی چې یاره زه به پټکې په سر نه کړم او زه به قبا وانه غوندم، یعنی دا مذهبي رنګ به اختیار نه کړم، ځکه چې دې مذهبي خلقو په دې مذهبي رنګ کې دا انسانان تباه برباد کړو، دې مذهبي خلقو په دې مذهبي لباس کې چې دی انسانان بالکل د شعور نه، د علم نه، د هنرونو نه او د ازادۍ نه محرومه کړي دي، په څه نه څه وهمونو کې او پاقیدو کې راګیر کړي دي، او لګیا دي غریبانان. د عوام چې د عوام الناس هغه دا خیال دی چې موږ چېرته دا د الله حکم دی، خو دا د الله حکمونه نه دي، دا د دې وهمونه او عقاید دي کوم چې دی جاري ساتي، ځکه چې دا د سامري اولاد دی، دا سامریان دي
او دی خپل عزت غواړي ځان لپاره او خپل مال حاصلول غواړي ځکه خو غنی لک په ګیله شان نصیب ته وي او مو وایا نامړه چې نن تیر شو سبا نه راځي. غنی خان په امید کې ده او وای چې ځکه خو غنی لک په ګیله شان نصیب ته خپل نصیب ته کم برخه چې وزه دراغلي د حالات راغلي نو دې ته وي چې بخیر ګیله ته وکړه چې دا بنوي چې نن تیر شو سبا نه راځي لکه نن په سختۍ کې تیر شو سبا به حالات نه سميږي. غنی خان وای نه نن کو سخته ده سبا به ما باندې راحت او کو نن ز ظلم صورت برداشت کوم سبا به دا ظالمانان چې دي دی به د تاریخ بدترین خلق ثابتېږي. ستا عجب جهان څه بې انداز څه بې امکانه دی یو د خندا مړ شلو او بل له خندا نه راځي. غنی خان بیا الله ته وایي چې ګوره عجیبه بلا تکلف ته کنه الله سره چې ستا د عجیبه جهان دی انداز نشته څه امکان نشته دی څه بې اندازه څه بې امکانه. مقصد دا دی چې څه قانون څه ضابطه نه لري. یو چې دی د خندا د خوشحالو نه مړ شو په عیشونو کې پروت دی مال دولت شهرت هر څه سره دی او بل غریب خفګانه مړ شو یو د خندا مړ شو او بل له خندا نه راځي. دواړه انسانان دي خو یو خوشاله دی او بل خفه دی. یو د خندا نه مري د خوشحالو نه بل د خندا پسې مري چې چرته و مې خندلې. یو خوا د تیرو د خاپیرک خلا مړه نکړه او بل خوا د چرګ مري په دې ارمان چې سبا نه راځي. خاپیرک تاسو پیژنئ هغه مرغۍ ده چې د ورځې نظر نه لګي او د شپې سيزونه یې نه د شپې د ګرځي را ګرځي الوزي او خوراک کوي ځان خپل خیره ډکوي. نو د رڼا دشمن دی او د پتیرو مېندې خاپیرک. نو غنی خان و چې یو خوا د تیرو د خاپیرک خله مړه نکړه ستا د تکي تورې تیری چې دي نو د یو خوا چې د خاپیرک هغه خله حرس موړ نه کو هغه ویرا او شپه څومره لنډه وه او غزر تیر شوه. نو د خاپیرک څوک دی څوک چې په قام او په سیمه باندې او په انسانیت باندې ظلم کوي. نو دا ظالمانان دي په ظلم کولو ماړه نه کړو دي په حرام خوړلو باندې ماړه نه کړو دي وای چاله دومره لګ چې نور وي. او بل خو د چرګ مري په دې ارمان چې سبا نه راځي. یو چرګ دی بانګي چې ورته وای هغه چې څنګه شپه ختم شینو بانګونه وایندې د شپې نستړی د ورځ خوخې دی په ورځ کې په مزو کې. نو غنی خان وای چې یو پرانا چې مین دی هغه تشپو وکړي او چې په تیرو مین دی نو هغه تشپه لنډه کې چې پرانا مین دی چې په تیرو مین دی هغه ته ورځ وکړي کې او چې په رڼا مین دی هغه ته ورځ لنډه کې. نو دا د الله څخه قانون دی چې غنی خان چې څه غواړي د انسانیت د ښېګړې دپاره کم واک اختیار چې غواړي هغه د خاپیرک په لاس کې دی. هغه قام له او سیمې له صرف تیرې ورکوي. یو سیلی اوچت کو د دریاب په منځ یې وویشتو او بل او دې خوا بل تړپېږي چې یو ګوټ د هوا نه راځي. یو چې دی په هغه باندې دومره سیلی راله یخه چې هغه اوچت کو د دریاب منځ ته وړو او په یخوالې کې نه دریاب منځ کې اوبه لکه اوبه کنه په دریاب کې او په منځ کې نو په دغه اوبو کې ګرمي نه سړی د ګرمۍ نه خبر نه یخ هواګانې پکې دار طرف نه لګي. نو یو خوا چې دی هغه سیلی لکه دومره سیلی ده چې سمندر ته ځان سره اوچت کوی راځه دومره خوشحالی دي کنه. بل خوا چې دی یو تړپېږي او فریاد کوي چې خدای پاک د هوا یو ګوټ نشته ګرمۍ نه مړ شو یو د ګرمۍ نه مړ شو یو هوا ته او سیلی ته ترس کېږي او تړپېږي بل موج کوي. مقصد چې یو تن چې دی هغه په نعمتونو دی موړ کو یو تن الله تعالی په خپلو نعمتونو او د دنیا په خوشحالو باندې چې د دنیا څومره د خوشحالۍ سامان دی د هغې نه مالامال دی او دا خنزیر داسې مالامال دی چې بل سړی د نور خلق د لوږې نه مري دی ولا یو ګوټ هم نه ورکوي دی ولا یو نوڼۍ هم نه ورکوي د تندې نه مري یو ګوټ ول نه ورکوي د لوږې نه مري یو نوڼۍ ول نه ورکوي. نو دا ویش ته الله په لاس کې دی. نو یو مالامال کو خوړې ولا ورنکو او بل غریب کو
نو هغه د داسې خلکو پر رحم و کرم دی چې ظالمانان دي، د قارون په شان بخیلان دي. او بیا غنی خان په اخر کې لیکي چې لاړم بوډا شوم ژوند یو ټوکه نه ګڼم، ځان تخنوم ډیر خو ډیر افسوس د خندا نه راځي. غنی خان وایي چې بس بوډا شوم او خو بیا هم دا ژوند ټوکه نه ګڼم. ژوند د ټوکو څه نه، دا یو مقصد دی. غنی خان وایي چې ژوند بوډا شوم خو بیا هم ټوکه ونه ګڼله، ځکه چې دا ژوند چې تا را کړی دا ډیر مقصدي ډیر معنوي څیز دی. څوک ټوکه ګڼي لکه څنګه چې تاسو ګورئ پیران او مولان او د مذهبي خلک کنه د ژوند ته یو ټوکه وایي، له لعب ورته وایي. نو له لعب نه دی، دا یو مقصدي څیز دی، په دې کې به ته معنوي کارونه کوې. نو غني خان وایي چې نه، زه د ژوند په مقصد پوه یم، زه ټوکه نه ګڼم او ځان تخنوم ډیر خو ډیر افسوس د خنده نه راځي. بس ځان تخنوم ځان خوشحالوم په دې ژوند کې، خو خوشحالي نه راځي، خندا نه راځي. ځان په خپله خوشحالوم، په خپله تخنوم، د هغې باوجود هم خندا نه راځي، ځکه چې دا واک دا د چا سره دی؟ الله تعالی قرآن کې په خپله فرمایي چې یاره خندول هم زه کوم، جړول هم زه کوم. نو غني خان د الله سره تعلق دی او الله تعالی په ځکه د حالات راوستي دي، خندا یې ته اغستې ده او جاړي خو نه، خو خندا ته څه کېږي؟ ړندېږي. د دې دپاره چې د غني خان تربیت وشي، د دې دپاره چې غني خان هغه ځکه چې دا خو د بادشاه زوی دی، د باچا خان د چرته کې د دال سره ډوډۍ خوړې ده، د چرته کې په ځمکه باندې ملاسته کړې ده، د چرته کې وږی پاتې شوی دی، بادشاه و. نو د دن علاوه قام چې دی هغه غریبان په ځمکه باندې خوبونه کوي، هغه غریبان د لوږې نه مري. نو دته احساس ورکوي، تربیت یې کوي. څنګه چې موسی علیه السلام فرعون د کور نه وښکو، نو د دې دپاره یې وښکو چې دته پته ولګي چې غریب څه ته وایي، کښی څه ته وایي. په ځمکه چې څوک سملي د عوامو سره دی کینی پاسي، پته ولګي چې د عوام الناس د کومو مسلو سره مخ وي. چې د بادشاه په کور کې لوی شاته څه پته ده. نو ځکه د غني خان د دې حالاتو نه تیریږي او دا نظم دی د غني خان کو چې ستاسو خوښ شوي نور ته ورسوي. الله مو خوشحاله